مونږ د دین مخکې موسی علیه السلام له هم کتاب ورکړی دی او دا غي په باره کې هم اختلاف شوی وو. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله تسلی ورکول کیږي چې پتا باندې چې کوم کتاب نازل شوی دی کچری دی کې خلک اختلاف کوي او ستا خبره نه مني نو پریشان کېږه ما. دا خبره خو مخکې پیغمبرانو سره هم شوی ده. ولې چې کله یو سړی سچای عام کوي حق رسي او بیا خلک نه مني نو بعض وخت زړه تنگ شي چې دوی ولې نه پويږي. اے نبی صلی الله علیه وسلم تاسو حالت خو په قران پاک کې داسې خیل شوی دی فلعلک باخع نفسک علی آثارهم دا سلګي چې ته خپل ځان دوی په سیویل کې ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا کچری دوی په دې خبرو ایمان جوړ نړو په دې کتاب ایمان جوړ نړو په غم کولو باندې نو تاسو د دوی په دې حال باندې افسوس مکوئ. د مخکینی قومونو هم دغه حال وو چې هغه د خپل پیغمبرانو د خبرو نه انکار وکړو. کچری سارب د طرف نه یو خبره مخکنه فیصله شوی نه و نو د دې اختلاف کول والو په منځ کې به په خوا فیصله شوی و. دا حقیقت دی چې دا خلک د دې د طرف نه په شک او پریشانی کې پراته دي او دا هم حقیقت دی چې ستارب بدویله د دوی د عملونو پوره بدله ورکړي بهشکه چې هغه د دوی د کارونو نه خبردار دی. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته او ستا هغه مرګري چې د کفر او بغاوت نه ایمان او اطاعت ته واپس شوی دي ټیک په نیغه لار باندې مضبوط اوسئ لکه څنګه چې ته حکم شوی دی او د بندګۍ د حد نه ما وړي چې تاسو کوي پاغي باندې تاسو د رب نظر دی د ظالمانو ته یو ذره ممایلېږي غني نو د دوزخ په ګیره کې براشي او تاسو ته به هیڅ څوک داسې ولی او سرپرست ملو نشي چې تاسو د الله نه بچ کړئ شي او د هیڅ زینب درته امداد نه دررسي. وګوره مونږ قائم کا د ورځې په دوانو سرونو کې او په هغه وخت کې چې لږ شپه تیر شي په حقیقت کې نیکیانه بدی لری کوي. د ورځې د دوانو سرونو نه سمورات دی فجر او مغرب او بیا د دینه پس لږ شپه تیرېدو نه پس عشاء. عام طور سره خلک وایي چې په قران پاک کې د منځونو چرته لیکل دي ظهر اثر مغرب دا چرته لیکل شوی دي نو دا الفاظ خو نه دي لیکلي ظهر اثر مغرب خو اشارات ملاوي څنګه چې په دې آیت کې او یو سو نور آیات هم دي مثلا سوره بنی اسرائیل سوره طه سوره الروم البته تاسو مخکې وایي ان شاء الله او دلته د مونږ څه فائدې ویل شوی دي ان الحسنات یذهبن السیئات بشک نیکیانه بدی لري کوي څنګه چې هغه حدیث کې دي کنه چې کچری تاسو د دروازې مخې ته یو نه هروي او تاسو د ورځې 15 ځل هغه کې ولامبي نو تاسو په جسم به سخیره پاتې شي نو وی فرمایل چې دغه حال د 15 منځونو دي چې کم سړی 15 منځونه د پوره ادب او شرایط سره کوي نو د هغه نه دا ټول ګناهونه پاکيږي. تاسو ګوري چې په دنیا کې کتا سره باز وخت د ګندبه یا ډسبن او چتول وی نو په تاسو څنګه لګي کله کله داسې وشي چې تاسو لا په خپل او چتول وی او بهر غرزول وی نو تاسو غواړئ چې دا د زر تر زر چرته وګرځوي او ځګار شي ته خو څومره د افسوس خبره ده چې ګناهونه د بوج دا غند خو مونږه په خپل سر ګرځو او د توبه کولو خیال اړو زړه نه راځي ګندګي کې ښایو او بیا هم څه پریشانی نه وي نو چې کم سړی صحیح مانو کې چاردام وکي نو هغه صرف ظاهر باندې خپل ځان نه صفا کوي بلکې د چاردام د اخري کترې سره هم ګناهونه وینځل کیږي بدی لري کوي دا څه ولې ویل شوی دي. فرمای ذالک ذکر للذاکرین دا یو نصیحت ده د هغه خلکو لپاره چې هغه الله یاد لري. وصبر او صبر کوه فإن الله لا يضيع اجر المحسنين الله د نیکانو خلکو اجر هیڅ کله نه ضایع کوي. بیا ولې په هغه قومونو کې کم چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي یعنی دومره د نصیحت خبره کولو نه پس دوباره درستنو قومونو ذکر کیږي دا څه د خیر والا پاتې نشو چې خلک په ځمکه کې د فساد کولو نه منې کوله دا څه خلک کوو هم خو ډیر کم وو چې مونږ دغه قومونو نه بچ کړي وو غني نو ظالمان خلک خو په هغه مزو پسې ورپسې شو د کم سامان چې ورله فراخه کړی شوی وو او هغه مجرمان پاتې شو. ستارب داسې نه دی چې کلی پناه کا تبا کوي په دا حال کې چې د هغه اوسېدو والا اصلاح کول والا وي بهشکه کستارب وختلې نو ټول انسانانه یو ډله جوړول شو خو اوس خو به هغه په مختلفو طریقو باندې زی او د بیلارې کېدو نه به صرف هغه خلک بچ کیږي چې پچا باندې ساده رب رحمت ده او هم د دې خپل خوخه کولو او د خپل اختیار کولو لپاره خو هغه دوی پیدا کړی وو او ساده رب هغه خبره پوره شو کوم چې هغه کړی و چې زه دوزخ د پیریانو او انسانانو ټولو نه ډکوم. په دې آیت کې ډیره اهم نقطه واضح کړې ده او هغه څه ده ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده کچری ستاره وختلې نو ټول خلک به یو امت جوړ کړي وو یعنی ټول به په یو دین باندې مقرر کړي وو او دا ډیر ګران کار نه وو. د دې لپاره څه دلیل دی موږ ګورو دنیا کې د انسانانو نه علاوه نور هم ډیر مخلوق اوسېږي مثلا ستوري دي سیارې دي د دوی دننه څومره ډیر به هم کوآپریشن او کوارډینیشن وي د هر یو خپل لار ده یو ګالاکسي کې دننه میلیونز او ټریلیونز ستوري دي د دوی خپل یو رفتار دی یو چال دی او ګالاکسي هم یو نه ده د هغه تعداد هم میلیونز کې خول شي او بیا بعض وخت دا هم په کتو کې راغلي دي چې و ګالاکسي په بلې کې پوره تیر شي او هیڅ ټکراو نشي
دا ټول څنګه ممکن دي؟ الله تعالی دوی ټول د یو ډیسپلین پابند کړي دي. دوی له یو خاص لار ورکړي ده. د کار کولو طریقې ورته خوله ده. د کائنات یو سیس هم جامد او ساکت نه دی. حتی چې دا خبره هم ثابته شوې ده، تاسو ټول ته معلومه وي چې د ټولو نه وړه اکای کوم چې اټم دی، په دې کې چې کوم الکترونز او پروټونز وي هغه هم حرکت کوي. بظاهر چې کوم سيزونه مونږ ته جامد ښکاري هغه جامد نه دي. هر سیس کې د ژوند سناسه حیثیت یا د ژوند سناسه موجود وي. دا بل خبره ده چې د هر چا ژوند مختلف دی. دغه شان تاسو وګورئ چې الله تعالی بشمار ونې او ګلونه او نور ډیر سيزونه پیدا کړی دي. په یو ونه کې تاسو وګورئ چې څومره پتی وي، څومره لخت وي، څومره شاخونه وي، خو هغه په خپلو کې په امن امان سره اوسېږي. د دوی ترمنځ هیڅ قسمه جګړه نه کیږي. دغه شانته نور ډیر مخلوقات او د غرونو غټه غټه سلسلې دي چې داسې نه دي شوي چې یو غر بل غر سره وجنګيږي او ټوکړي ټوکړي شي. ولی ځکه چې الله تعالی هغه د یو کار د پاره یو ځکه ساتلی دي او هغه الته امن سره ولاړ دي. اسلام روډ دی او هغه سرندر کړی دا، اطاعت گزار او فرمانبردار دي. چې څوک داسې ځکه اوسېږي چې الته لری لری سمندر ښکاری، نو داسې لګي چې د سمندر سطح اوچته ده او خار اخکته ده. داسې محسوس کیږي. نو کله دا سوچ راځي چې کدا او به راتلل شروع کی نشته داسې یو طاقت چې هغه د اتري چا دانی ولدي. نو څوک خدا سشتا چې چا دانی ولدي چې همدلته اوسه او د دینه مخکې بنځي. حالکه څومره پریشر سره ویوز راځي، خو چې د سین غاړه لراشي نو داسې سملی لکه چې د الله تعالی سجده کوي. هر یو سیز یو ډیسپلین کې دی، یو اطاعت کې دی. خو کچېره الله تعالی غوښتي نو هغه په انسان کې هم په زبردسته یو داسې ډیسپلین پیدا کړي وو. ټول به په یو سوچ جوړ کړي وو، هیڅ اختلاف بنه وو. خو الله تعالی داسې اونکړه. په دې سمکه خو الله تعالی باقي مخلوق ته صراط مستقیم او خېله. دا وی صراط مستقیم څه دی؟ چې هم دا وی کار دی چې چرته به هغه گردش کوي. د یو ستاري لار او د هغه راه متعین ده، هم په هغه روان وي، مخکې رستونه کیږي. کوي نو هر یو سیس بجنګېدو. اوس دي چې د انسان په معاملې کې د الله تعالی فیصله مختلف و او هغه څه په دې ځمکه دی یو داسې مخلوق وي چې د خپل مرزي کولو رخصت ورکړي شي، ازادي ورکړي شي او ورسره د الله تعالی د اطاعت کولو طریقه هم اوخیل شي او بیا وکړي شي چې هغه څه کوي چې خپل مرزي کوي او کله الله تعالی په مرزي چلیږي. تاسو وګورئ چې کله الله تعالی انسان د دنیا ته را لېږلو نو هغه وخت فرشتو دا ویلي و چې اے الله ته یو داسې مخلوق دنیا ته لېږي څوک چې به په خپلو کې جنگ جګړې کوي، فساد به کوي. نو دا ولې د دې لپاره چې انسان ته ازادي ورکول کېده. نو ظاهر ده چې چا سره یو آزادانه اختیار دی نو هغه کله غواړي یو کار وکړي او کنه وینو بل کار غواړي نو یو څه اختیار کی او کنه نو بل څه به اختیار کی. نو ځکه دنیا کې هر انسان له هر قوم له خیابت کولو ازادي ورکړې شوې ده. انسان د حیواناتو، جماداتو او نباتاتو په شان مجبور او پابند نه دی پیدا کړي چې تاسو به د خپل ځای نه نشي خوځېدئ. دغه ازادي په حقیقت کې د انسان امتحان دی چې انسان دا څنګه استعمالي. څوک چې دا په ښه طریقه استعمال کی هغه کامیاب دی او څوک چې دی کې ناکام شي هغه ناکامیاب بده. بیا فرمای او اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبرانو کیسې چې موږ ته اورو دا هغه سيزونه دي چې د دې په ذریعہ موږ ستاسو مضبوطو، یعنی د رستو واقعیات او رول سره تاسو مضبوطو. په دې کې تاسو د حقیقت علم ملو شو. وجاءک فی هذه الحق وموعظه وذکر للمؤمنین او ایمان والو ته نصیحت او بیداری نصیب شو چې هغه له سکول دي. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. پاتې شو هغه خلک چې ایمان نه وروړي نو هغه ته وایا چې تاسو په خپل طریقه کار کوئ او موږ به په خپل طریقه کار کوو. تاسو هم د انجام انتظار کوئ او موږ به هم په انتظار یو. پسمانونو او پزماکه کې چې څه پټ دي هغه ټول د الله د قدرت په قبضه کې دي او ټول معاملې هغه ته واپس کیږي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم او بندگی کوه داغه وتوکل علی او پاغه توکل کوه. وما ربک بغافل عما تعملون. څه تاسو کوئ ستارب داغینا نه خبر نه ده. سوره یوسف. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدا صفه صفه بیانې، یعنی خپل خبر واضح کوي. هیڅ شول پکې نشته، څه داسې خبره پکې نشته چې څوک پې نه پوهیږي. موږ دا نازل کړی دی یعنی د الله د طرف راغلی دی د قرآن په حیثیت سره په عربی ژبه کې د پاره د دې چې تاسو یعنی اهل عرب ښه پوه شئ. الله سبحانه و تعالی اشرف الكتاب یعنی قرآن، الاشرف اللغت یعنی عربی کې، الاشرف الرسل یعنی حضور صلی الله علیه وسلم باندې، الاشرف الملائکه یعنی جبرئیل علیہ السلام په ذریعہ، اشرف ترین مقام یعنی مکہ ام القرى کې، اشرف ترین میاش کې یعنی رمضان کې، او اشرف الامم خیر امتن کې، اشرف اللیالی یعنی لیلۃ القدر کې نازل کړي وو. کوم انسان چې دې سره تعلق قائم کی، څوک چې په دې باندې ځان پوي کی، څوک چې د دې لپاره وخت روباسي، څوک چې د دې لپاره قرباني ورکي، الله تعالی ودا هوی ضرور قدردانی کوي. خو مونږه په خپل دنیا کې په خپل وړو کارونو کې داسې مشغول یو چې وخت وستو باوجود هم را سره وخت نه وي. خدای الله رب العزت احسان دی مونږ ټول باندې او دا زموږ ذمہواری ده چې په دې احسان باندې شکرګزار کېدو لپاره د دې بهترین حصے باندې ځان پویلو کوشش وکړو او ټول توجه دی لورکو. دلته خاص طور څه فرمای چې مونږ دا په عربی ژبه کې نازل کړی دی ځکه چې تاسو به پوه شئ. قرآن اگر چې د ټوله دنیا د هدایت لپاره راغلی دی خو د دې اول مخاطب عرب قوم دی ځکه دا عربي ژبه کې نازل شو.
اوس په دې ایمان وروړلو والاو باندې ذمہواری ده چې هغه د دنیا په ټولو ژبو کې منتقل کی چې نور ته هم دا پیغام ورسیږي چې ته د خپل تعلیم دوران کې کیمبرج یونیورسيټي ته د تلو اتفاق شوی وي د خپل ریسرچ په سلسله کې نو الته چې کوم یونیورسيټي و نو په هغه کې یو لایبرری ده او دا غي په مین انټرنس کې الته یو غټ ګلوب باندې د دنیا نقشه و چاته چې د دنیا نقشې اکتو کې دلچسپي وي نو هغه نقشه لکه زړه ده کته سو وګورئ چې دې کې څه شو کړی دي نو هغه کې خېل دي چې دنیا کې دومره ژبو کې د بایبل ترجمه شوې ده او د دنیا په نقشه کې په دې علاقو کې بایبل چې کوم دی هغه اویلیبل دی د کې د بعض ژبو او بعض علاقو نمونه داسې دي چې عام هم نه دي نو معلومیږي چې په ولنې ځلې اولولیا وګوره او د ژبو نمونه او د علاقو نمونه هم یعنی د دنیا په غټو ژبو کې د بایبل ترجمه ده بلکې د هغه چې کم لوکل ډایلیکټس دي کم لوکل ژبې دي د هغه چې مخکې څومره قسمونه دي هغه کې هم په ډیرو کې بایبل اویلیبل دی خو اوسه پورې د قرآن پاک ترجمه د دنیا په ډیرو ژبو کې لا منتقل شوی نه ده دا کار به څوک کوي دا ذمہواری ده چا ده کچېرې نصارا د خپل دین تبلیغ لپاره ټول مهنت او کوشش کولی شي او بیا د غین غټ کوشش ده چې څه هغه وکړه نو بیا هغه په یو نقشې باندې اوخه او د یو لوی لایبرری مخ کې خودل چې لکه زما په رنګ یو نوې کس چې د هغه مخ کې نتیریږي نو چې ورته وګوري چې هغه څه کړی دي او ما ته خاموش نصیحت وکړي چې وګوره ته د خپل دین لپاره څه کوي د بنده ژړه داسې ډوب شي چې یا الله موږ مسلمانان به کله په هوش کې راځو کله به زموږ سترګې غړيږي کله به موږ دا ریښنی کتاب کوم چې دومره بهترین کتاب دی د دې کتاب کم صفات چې ما تاسو مخه ته اوسکو څنګه چې الاشرف الكتاب الشرف الرسل الشرف الشهور دا ټول برکتونه او رحمتونه صرف د دې یو کتاب سره دي د دنیا د یو بل کتاب لپاره هم دا دومره اعزاز نشته خو افسوس د پنننی مسلمانانو باندې چې خپل ذمہواری اون پیژندله قرآن پاک چې کله په کمپیوټر کې ریکارډ کیږي تاسو به کله ECG کتلې وي چې هغه کې لهرونه جوړيږي په سکرین باندې تاسو په خپل وګورئ چې کله قرآن ویل شي او په عربی ژبه کې لوستي شي نو دا غي تصویر څنګه جوړيږي او بل طرف ته بیا چې کله د هغه ترجمه ویل شي نو د هغه تصویر څنګه جوړيږي بیا تاسو په خپل فیصله وکړئ چې الله تعالی دا په عربی ژبه کې ولې نازل کړی دی دا بالکل حیران کون سيزونه دي چې کله ما دا په خپل وکړو د نوې ټیکنالوژي مخه لرازي هم دا وی په وجه ډیر معجزات مخه لرازي خو حقیقت دا دی چې عربي ژبه ته دا سعادت حاصل دی چې دې کې کم نه کم الفاظو کې دومره وسعت دی دومره گہرائی ده چې غټ نه غټ مفهوم پکې راغون شي څنګه چې موږ پښتو کې وایو چې لا حول ولا قوت الا بالله وایي لا حول ولا قوت الا بالله ټول کلمې ته په عربی کې هو کلا وایي دغه شان بسم الله الرحمن الرحیم ته بسمله څنګه چې ان لله و انا الیه راجعون کچا او ویلو نو وای استرجاع یعنی په یو لفظ کې ټول جملې مفهوم راغون شي او بیا لوی خبره ده چې دې ژبه کې صرف د لفظونو معنی نه بلکې د احساساتو چې کم فرق دی هغه هم ډیر زبردست طریقې سره خېل شي دی وخت چې دومره موقع نه ده چې تاسو مخ کې ډیر مثالونه پیښ کړئ شي خو چې کم خلک د دې شوقین دي دا غوې لپاره یو لوی میدان دی بهرحال الله تعالی په سوره یوسف په شکل کې مونږ ټول لپاره معاشرتي مسایل چې کم دي او کم چې د خاندانی ژوند مسایل دي او کم چې خاندانی او تبلیغي ژوند کې بعض وخت مشکلات وي نو دا غوې بهترین حل دی کې موجود دی او په دې وجه دیته احسن القصص ویل شوی دی نحنو نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د دې قرآن د وحی کولو په ذریعہ په بهترینه طریقې سره واقعیات او حقیقتونه بیانو غنی نو د دې مخکې خو د دې سيزونو نه ته بالکل نه خبره وي اذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دا دغه وخت خبره ده کله چې یوسف علی السلام خپل پلار ته وویل بابا جی ما خوب لیدل دي چې یو لستور دي انور او سپوږمۍ ده او هغه ما ته سجده کوي په جواب کې ورته پلار وویل زویا د خپل خوب د خپل رونو ته موایا غنی نو هغه به ستا په ازار پسې در پسې شي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دشمن دی دی آیت کې د خوب حقیقت په واره کې هم معلومیږي خوب عام طور باندې درې قسم وي یو خوب د انسان د خپل ځړ خبري وي مثلا تاسو ته څه پریشانی ده نو هغه سیس تاسو خوب کې وینئ چې کله امتحان وي نو د امتحان مخکې تاسو په خوب کې پرچه حل کوئ او که تاسو چرته ځئ نو خوب کې تاسو پریشان یې چې مونږ نشو رسیدي یا هغه ځای نه دراغلي یا گاډي ملاو نشو دا شان خوبونه وي دا خوبونه حدیث نفس وي د ځړ خبري پریشانیاں خوب کې راځي یو بل قسم خوبونه چې دي هغه د شیطان د طرف نه د يرولو د پاره وي خو دا اوس ګوري چې شیطان صرف د ورځې کار نه کوي هغه د شپې هم تاسو نه پریږدي کم وخت د ورځې هم وسوسې زړه کې اچي او د شپې هم د خوبونو په شکل کې بعض وخت يرول کوي او د لارې نه بیلارې کوي او دریم قسم خوب هغه وي چې رښتیا خوب وي هغه عام طور باندې نه خود زړه خبري وي نه د شیطان خبري وي هغه د الله تعالی د طرف نه یو بشارت وي یو خوشخبری وي یا د سسیس په باره کې انسان له آگاهی ورکړي د دې باره کې حدیثونه هم شته او دلایل هم شته هغه کیسټ ته خواب او رزق حقیقت هم دغه آیت تفسیر باندې ده که تاسو هغه ووري نو پاغه کې بس تاسو سوچ ډیر واضح شي ولې چې ډیر خلک ډیر پریشان کیږي او خوب چې وګوري نو بیا ویل غوړي نو څوک صحیح تعبیر ویلو والا ورته نه ملاويږي کچېر انسان د خوب په حقیقت پوي شي نو هغه په خپل په ښه طریقه انټرپریټ کولی شي ولې چې یو انسان خپل ځان ډیر ښه پیژني په خپل ځان لپاره ښه فیصله کولی شي
چې دا خوب څنګه خوب وو. د پیغمبرانو خوبونه خو بهر حال رښتیا خوبونه وي. حضرت یوسف علیه السلام له الله پاک یو لوی مرتبه ورکوله د نبوت، نو چې کله په بچپن کې چې هغه کم خوب لیدلی وو هغه رښتیا وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت آغاز هم د رښتیا خوبونو نشوي وو. یعنی د فرشتي د راتلون اول چې لا تاسو نبی نه وې، تاسو به رښتیا خوبونه کتل. تاسو به چې کله د شپې یو خوب ولیدلو نو په سبا به هم بعض وخت هم هغه شانته کار کېدو. د یوسف علی السلام پلار یعقوب علی السلام یو نبی وو، هغه ته هم د خوب حقیقت معلوم وو. هغه خپل زوی ته نصیحت وکړو چې ته به دا خوب هیڅ چاته نه وې. او د خوب معاملې کې تاسو هم په دې خبره ځان پوي کوي چې خوب صرف هغه کس ته ویل پکار دي چې څوک ټرست ورته وي، په چا باندې چې تاسو اعتبار کولی شئ. او اوریدل والا کس ته هم فورن تعبیر نه کوي تر کومه چې انسان خپل خوب چاته اونوي هغه محفوظ وي، او کنه انسان خپل خوب چاته وي او هغه ورته سمدسي تعبیر وکړي نو هغه کار واقعي او هغه شانته وشي. ځکه په دې کې محتاط رویه اختیار کول پکار دي. وکذالک یجتبیک ربک، او هم داسې بکیږي ستا رب ته خوښ کی ويعلمك من تأويل الاحاديث، او تاسو په خبرې معنی ته د رسیدلو چل اوخی او پتا خپل نعمت پوره کی. کم یو نعمت؟ د نبوت نعمت. وعلى آل يعقوب، او آل يعقوب باندې هم كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق، څنګه چې د دین مخکې هغه ستاسو په بزرګانو ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام باندې خپل نعمت پوره کړی دی. یقینا چې ستاسو رب خپوي او د حکمت والا دی. حضرت یوسف علیه السلام ته خدای پاک ډیر لوی سعادت نصیب کړی وو چې د هغوی والد بیا د والد او د هغوی د والد او بیا د هغوی د والد چې کوم وو هغه ټول پیغمبران وو. ان ربک علیم حکیم، یقینا چې ستاسو رب خپوي او د حکمت والا دی. حقیقت دا دی چې د یوسف او دغه د رونو په کیسه کې د دې تپوس کول والو د پاره لوی نخ دي. یاد ساتئ چې د یوسف علی السلام رونه د پیغمبر اولاد وو، مسلمانان وو. یعنی د هر پیغمبر ازمایش مختلف طریقې سره کیږي. عموما د هغوی ازمایش د هغوی د قوم د طرفه وو، خو یوسف علی السلام ازمایش مختلف وو. دغه ازمایش دغه په کور کې وو، دغه د خپل رونه د طرفه. کنن موږ وګورو نو موږ ته هم عموما د کفارو یا د بهر د خلکو نه مشکلات کم وي. خپل مسلمانانو د طرفه، د خپل رشتہ دارانو د طرفه، د خپل کور والو د طرفه بعضی وخت رنگ پریشانیاں وي. نو په داسې وخت باندې څه پکار دي، څنګه معاملې پکار ده، د هغې دپاره سوره یوسف یو بهترین رهنما دی. یوسف علیه السلام کردار او د یعقوب علیه السلام کردار بهترین کردار دی. او تاسو وګورئ چې څنګه الله تعالی د هغوی د صبر او د تقوا او بهترینه معاملې د وجې نه هغوی ته په دنیا او آخرت کې عزت ورکړو. اگر چې صبر یو سخت لاره ده، خو الله تعالی هم داسې محسنانو سره مینه کوي. دا کیسه داسې شروع کیږي چې دا غرونو په خپلو کې وویل دا یوسف او د رور دواړه زمونږ د پلار زمونږ د ټولو نه زیات خوښ دي. او حال دا دی چې موږ پوره ډله یو، د میندو فرق وو، دوی دوه رونه د بلې مور نه وو. ریشه خبره دا ده چې زموږ پلار بالکل دوکه شوی دی، نو یوسف ووجني یا یې چرته وغورځوي. اوس وګورئ چې دا مسلمانان دي خو د شیطان په لمسولو کې رالل او څنګه خبرې کوي. یعنی په یو مجلس کې دا څومره بده خبره ده، د پلار غیبت کیږي، د قتل مشورې کیږي، د رور نه حسد کیږي، د دوه رونو نه حسد کیږي. دا ټول د شیطان چالونه دي. دغه شان شیطان انسان لمسي او بعض وخت انسان د شیطان په نرغه کې راشي او تنهیر شي چې موږ د شیطان په غلبه کیو. نو یوسف ووجني یا چرته وګرځوي چې تاسو د پلار مخه یوازې تاسو ته شي. د دې کار کولو نه وروسته بیا نیکان جوړ شي. دا هم د شیطان بهکاوی دي چې دا ورکوټ جرم وکړه، خیر دی، هیڅ خبره نه ده. نور خلک هم داسې کوي، بیا توبه وکړه او یا عمرې له لاړ شه، ټول ګناهونه به پاک شي. هغوی ته هم دا خبره کوله، دا کار وکړه، بیا نیک شه او معافي وغواړه. په دې باندې په هغوی کې یو وویل لا تقتلوا یوسف وجنی ما که خامخا څه کوي نو دې په یو جوور کوی کې واچوي. یو لاروي قافله به روباسي. دا فیصله وکړه او هغوی لاړل خپل پلار ته وویل باباجي ته ولې د یوسف په حق لا په مونږ باندې باور نه کوي. او حال دا دی چې مونږ د هغه رښتینی خیر خوایو. اوس خوشامد شروع شو، په شا سوي او مخامخ سوي. مونږ کې د ډیرو خلکو هم دغه حال دی چې کله چا سره په مخ ملو شو نو ډیر خیر خوا او بیا په شا ډیر تنقیدونه کو، بد رد وایو. سباله زموږ سره اولېګا سبا اخري اوس کی او په لوبه به هم زړه خوشاله کی. مونږ دغه د حفاظت لپاره موجود یو. پلار ورته وویل د بوتل ما غم جنې زما زړه په تسلی نه دی او زما سره یره ده چې چیرته شرمخه اون خوري. کله چې استاسو د فکر نه وي هغه جواب ورکړو کدی رانه شرمخ او خړو او مونږ دومره لوی ډله یو نو بیا خو مونږ ډیر بیکار یو. دغه شان چې په ډیر کوشش کله هغه بوتلو او وی فیصله وکړه چې دې په جوور کوی کې پریګ دی. نو مونږ یوسف ته وی وکړه چې یو وخت راشي چې ته په دې خلکو ته د هغوی دا کار ورياده دوی د خپل کار انجام نه خبر دي. مخام هغوی په جړه انګولا خپل پلار لراغلل او ورته ویل باباجي مونږ د منډه مقابله کوله او یوسف مونږ د خپل سامان سره پرې خودلې وو چې په دې کې شرمخ راغی او هغه خوړلو. ستابه زمونږ په خبرو باور نه راځي ګو کومونږ ارشا هم وایو. اوس تاسو ګوري چې دروغ هم شامل شو چې کله انسان غلط کار کوي نو د یو بد ختمولو لپاره څومره بد نور کول وي. او هغه د یوسف په کمیس باندې د دروغ وینه لګولې و او روي ډله چې دای ووریدل نو پلار ورته ویل بلکې تاسو نفس تاسو د لپاره یو لوی کار آسان کړو، ډیره خدا صبر وکوم او په خه طریقه به صبر کوم.
فصبر جمیل. کوم خبره چې تاسو جوړوي پاغه باندې خاص د الله نه صبر غوښتل کېدی شي. څومره زبردست کردار دی د یعقوب علی السلام. بل طرف ته هم بچی دي ځامن دي خپل او ته به سویل چې په خپل د حقیقت نه واقف نه وو. مومن له هم دا تعلیم ورکول شي چې په ظاهر باندې معاملې کوي. هغه چې دوی سره چې کومه معاملې وکړه نو دا هوی په ظاهر یې وکړه. که هوی ورته دروغ هم ویل خو بیا هم الټه په هوی یې الزام اونې لګولو. ویل چې ښه صبر وکوم د خدای پاک نه به مدد غواړم. انتهایی د بېبسۍ کیفیت ښکاري. الته یو قافله راغله او هغه خپل ابو والا د ابو وړلو لپاره ولېګلو. ابو والا چې کوی ته بوکا ورواچوله نو یوسف علی السلام یې ولیدو چې غیکړه. قال یا بشرا هذا غلام مبارک شه دلته خو یو الک دی واسروه بدعاء. هغه د تجارت د مال په خیال دی پټ کړو. والله علیم بما يعملون. حالکه چې څه وی کول الله دا غینه خبردار وو. دلته تاسو ګورئ چې یوسف علی السلام پویدو ځکه خو ورستو راځي چې داغه پزړه کې دا خبره واچول شو چې یو وخت بعد خپل ورونو ته دا هر څه وی چې هغه څه کړی وو او څومره صبر دی د یوسف علی السلام چې هغه بیا خاموشه سره هغه سره روان شو او بیا هیڅ نه وی هغه ته چې زه څوک يم. هغه صدا سي د پیو ماشوم نه وو چې بس همدا سي غرزول وای چې دولس دیارلس کال وو خو هغه صبر وکړو. حالکه د هر څه خبر وو خو د قافلې والو ته دا وی چخلیو نه کړه یا څه حقیقت هغه تخکار نه کړو. اخر دا چې هغه په لږ قیمت باندې په 100 درهم خرج کړو او هغه دغه د قیمت په معاملې کې د سزیاتی تمدار نه وو. سپتاړو نو چې وسوک د مصر کم سړی چې دی واغشتو هغه خپل خزه ته وویل دی په خطرې کې ساته کې دی شي چې دی زموږ لپاره فائدمن ثابت شي یا دی مونږ خپل زوی جوړ کو. په دې طریقه مونږ د یوسف لپاره په دغه ځمکه کې د خپې د مضبوطولو صورت پیدا کړو او دلم په معاملې باندې د پویدلو لپاره د تعلیم ورکولو تنظیم وکړو. دې خو ډیر خطرناک موړ خو څه حاصلولو لپاره به قرباني هم ورکول وی. یوسف علی السلام نه الله تعالی چې کوم لوی کار به آینده غشتو کینان کې هغه ممکن نه وو. هغه لپاره اویله مصر ته تګو خو بل ظاهري لار نه ښکارېده. الله تعالی څنګه خفیه طریقې سره خپل تدبیرونه پوره کوي او په وختي تور باندې زړه خوګول والا سین ښکاری. خدای الله تعالی بعضی کارونه بعضی سيزونه کم چې په ظاهره مونږ ته سخت ناپسندیده وي مونږ ته نوی معلومه چې په دغه طریقه مونږ له خدای پاک سره کول غواړي څه خیل غواړي. دا سکه یو خبر یاد ساتل پکار دي او هغه دی صبر سر تسلیم خم د دعا سره د مدد درخواست. خدای الله تعالی فیصله قبول او ناروا ګیله نه کول. یوسف علی السلام بچپن کې خود خپل پلار نه تعلیم حاصل کړي وو. هغه تربیت خو ښه شوی وو. هغه اخلاق خو ښه شو. اوس په دنیا کې تعلیم او نور مختلف او سخت قسم خلکو سره معاملې کول وو. ولې چې بعضی اوقات چې کله تاسو سره د مور پلار پروټیکشن وي نو بچی ډیر سنشي زکوله او مور پلار دا غړي چې مونږ به په خپل دوی ته هر څه زده کو. خو بعضی وخت حالات چې انسان ته سخی وخت چې انسان ته تنګي تلخی خي هغه مونږ په خپل نشو خېله. چې کوم مور پلار ډیر اوور پروټیکټیو وي د بچو معاملې کې هغه بعضی وخت بچو سره ظلم کوي. هغه بچو له څه تکلیف نه ورکول غواړي څه پریشانه کې مبتلا نه کتل غواړي هر خبره کې ورته ورغاړي شي. نتیجه سوي چې بچي هم ډیپندنت شي. عموما د واده نه پس هم په هر لور سناسه تنګي او تکلیف راځي ولې چې یو نوې ماحول نوې خلک او نوې مزاجونه وي مکمل طور باندې ماحول بدل شي. دا سکه ډېر تلخانه پیدا شي. خو چې کم مور او پلار ډېر پروټیکټ کوي خپل بچي عموما هغه الته هم مداخلت شروع کوي او هغه ایڈجسټ کول ته نه پریږدي. په دې معاملې کې هم یو ډېر لوی سبق دی چې صبر نه کار غشتل غواړي او بچو کې هم الله تعالی دا سیستم نه پیدا کړی دا چې هغه خپل فیوچر لپاره ډېر صبر داشت کوي. صحابيات په باره کې راځي چې هغه د خپل بچو د تربيت لپاره به هغه لمنډه ورکولې مشکل والا کارونه به تناغشتل چې جری او بهادر وي. موږ خپل بچو له ټول ساته آرام ورکولو او چاکلیټونو ورکولو باندې هغه د هیڅ کار پاتې نه کړ. د ژوند د سختو برداشت کولو هغه کې اډو سیستم نه نشته. الله خپل کار خامخا پوره کوي خو زیات خلک پويږي نه او هر کله چې هغه پوره ځواني ته ورسېدو نو موږ ورله د فیصله کولو طاقت او علم ورکړو. دا ټول هرڅه د مور پلار نه لري اوسېدو سره کېدل. په دې طریقه موږ نیکانو خلکو له بدله ورکو. اوس داسې وشو چې کله دوی ځوانیت ورسېدل نو علم فهم ټول معاملې فهمي راغله. د الله تعالی د طرفه یو خاص قسم د قوت فیصله صلاحیت پیدا شو یعنی یو پوره ځوان شو او پوره باوقار انسان شو. اوس ازمایش راشي د کومې خزه په کور کې چې هغه د سره د مینتوب پسته خبرې شروع کړې او یو ورځې دروازې بند کړې او ویل چې راشه. یوسف ورته وویل په الله پورې پناه غواړم زما رب خو ماله د عزت مرتبه راکړه او زه دا کار وکم داسې ظالمان هیڅ چره خلاصي نشي مونته. دلته چې کوم د رب ټکه دي نو مبصرینو د دې دوه مطلبونه خېل دي. یو خدای الله تعالی د طرفه چې الله مال خټی کانه راکا او زه د الله تعالی نافرمانی وکم غلط کار وکم او دویمه معنی د دې دا هم کړی دا چې کوم سړي ذکر کې پرې خودم او زمای دومره خیال وکړو نو زه هم په هغه کور کې خیانت وکم. نو محسنین هم داسې وي چې احسان مني د نورو. دا یو بهترین نښه ده د ښه اخلاقو چې د کم کس پتا باندې احسان دی نو تاسو دغه احسان تسلیم کړئ خو صرف داغه مخ کې خوشامدونه مکوي بلکې داغه په غیر موجودګۍ کې داغه خیرخواهي کوي.
د یوسف علی السلام په کردار کې دا خوبي ښکاری چې نه د چا په ما باندې دومره احسان دی زه به دغه سره خیانت نه کوم. داسې ظالمان چې هم فلانه شي مونتلې هغه د دې طرف ته وړاندې شو او یوسف هم دغه طرف ته وړاندې کېدو کچره د خپل رب دلیل لیدل نه وي. خدا برهان الله تعالی ټول ته ولې نه خي. دا برهان هم داسې خلکو ته خي څوک چې وفادار وي د الله تعالی هم او د انسانانو هم. ولې چې هغه نیکی کړي و هغه د نیکی اراده کړي و نو الله تعالی هم هغه بچ کړ. کېږي داسې چې یو نیکی بل نیکی ته لار پرېږدي او داسې یو نیکی بل نیکی ته لار جوړي. څنګه چې انسان قدم په قدم مخکې ځي بالکل دغه شانتي الله تعالی د یو نیکی نه پس بل نیکی ته لار جوړي دی نه پس یو بل او داسې دا ضرب شي انسان بیا د نیکی په لار پمنډ شي. دغه شانتي هر ګناه د انسان په زړه یو توره نقطه لګي نو چې چېرې انسان توبه اونکي نو هغه خوريږي نیکی هم پیلاويږي او ګناه هم. دا د کتو خبره ده چې مونږ کم کار کول والایو او د دې نه مخکې بس کوو. داسې اوشوه د پاره د دې چې مونږ د نبدي او بهایي لری کو په حقیقت کې هغه زمونږ په غوړه بندگانو کې وو. دوی ولې چناو شوی وو ځکه چې صبر وو شکر وو باوقار انسان وو په بلند اخلاق باندې فایز وو. اخر دا چې یوسف وړاندې او هغه رستو دواړو دروازې طرف ته منډه کړه او هغه د رستو نه د یوسف کمیز پر راخکلو وشلولو ولې چې هغه د بدای طرف ته ورته आवाज کولو او بهر ته نه پرې خودو. د دروازې سره دوانو داغه خاوند حاضر ولیدو. داغه په لیدو سره خزه زر ویل څه سزا ده د هغه سړي چې ستا کور والو ته بدنیتی وکي. د دې نه سوا بل سزا کې دی شي چې قید دکړي شي یا د ورلا درناک عذاب ورکړي شي. یوسف ویل هم دې زما ته انخلولو کوشش کولو. دغه خزه د خپل کورنۍ یو سړي مناسبه گواهی پیش کړه چې کله یوسف کمیز د مخنه شلیدلې وي نو خزه ریشنه ده او د دروغجن دی او کله د کمیز د رسونه شلیدلې وي نو خزه دروغجن ده او د ریشنه دی چې خاوند او قتل چې د یوسف کمیز د شاده طرف نه شلیدلې دی نو ویل چې دا ستاسو د خزو مکرونه دي. واقعي ستاسو مکرونه د لوی غضب دي. دا د هغه خزه خاوند ویل. بعضی خلک وی چې وګوري قران کې لیکلي دي او دا الله تعالی د خزو متعلق وی او دغه شان خزه بدنامي. اے یوسف علی السلام دا خبره شاته اورځوا او اے خزه ته د خپل ګناه معافي وغواړه ته په اصل کې خطاکار وې انک كنت من الخاطئين. ثابت شو چې د حضرت یوسف علی السلام قصور نه وو خو بیا هم تاسو ګوري چې مخ کې سکیږي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. دا څه خبره هم کله پټیږي حالکه ټوله معاملہ په کور کې دنه نو شو خو په ټول خار کې خورا شو. د خار خزو په خپلو کې مشهور کړ چې د عزیز خزه په خپل ظلمي غلام ورپسې شوی ده. دینه د یو معاشري اخلاقی حالت پته لګي چې خلکو کوم خبرو کې دلچسپي غشتله یعنی په سکانډلز کې مینه لیونه کړې ده. زمونږ په خیال خو هغه ښکارا غلطي کوي. هغه چې د هوی د مکر نډه کې خبره ووري دي نو هغه یې راغختلې دعوت ورلوکړو او د هوی د پاره تکیهدار مجلس لګولو او په ملمستیا کې د هر خزه مخه ته یو چاړه کې خوده. د خلکو دا خیال دی چې چوري کانټي سره خوراک د ماډرنزم علامت دی او جدید دور تقاضي دي. حالکه زرګونو کال مخکې زوړ رسم دی دا ولې چې مصر کې هغه وخت هم خلکو چوري کانټي سره خوراک کولو. هغه یوسف علی السلام ته اشاره وکړه چې د دوی مخه ته راوځه. کله چې د هغه خزو نظر په هغه باندې ولګېدو نو حیران شوه او خپل لاسونه پرې کړل او یو ناڅاپه چغې کړې حاشا لله دا سړی خو انسان نه دی ان هذا الا ملک کریم. دا خو یو زبرګه فرشته ده. د عزیز خزه ویل اوملیدل دا د هغه سړی چې د په حق لا تاسو په ما پورې خبرې جوړولې یعنی دومره خشته چې تاسو خپل لاسونه کټ کړل. بهشکه ما کوشش کړې وو چې دې په ما عاشق شي. اوس وګوري څنګه چې وی چوری او روپر سسینه زوري دینه معلومیږي چې اخلاقی حالت دومره خراب شوی وو چې ګناه کول باندې دومره دلری کېده چې او ما د غلط کار د پاره د تویلو خودی بچ پاتې شو. فاستعصم کدی زما خبره نه مني نو کېد بکړي شي او ډیر به خوار او ذلیل شي. یعنی اوس هم دمکی ورکي او د ټولو مخ کې چې یوسف علی السلام دا ټول اوریدل. یوسف علی السلام ویل ای زما رب السجن احب الی مما يدعونني الی والا تصرف عني كيدهن اسب الیهن واكن من الجاهلین. ای زما رب کېد می د هغه کار په نسبت ډیر خوښ دی کم کار چې دوی زمانه غواړي او کچری دا د دوی مکرونه زمانه منی نکړل نو زه به د دوی په دام کې اون خلم او په جاهلانو کې بشمار شم. خلک دې ټولو حرکتونو ته ماډرن کېدل وای. پیغمبر دیتا اکم من الجاهلین د جاهلانو کار وای. دا د سوچ فرق د اسلام او غیر اسلام. نن هم تاسو ګوري چې ډیر والدین خپل لونه یا خپل ځامن هم په دې باندې انکریج کوي او بیا وای چې دا د دې دور تقاضي دي چې لکانو جنکه دې کله عام ملاویږي یا څه غلط حرکتو کې نو وای چې دې کې سبد یا خرابي نشته. خود دین په نظر کې دا صرف یو جهالت ده. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. دا غرب داغه دعا قبول کړه او دا خزو مکرونه داغه نه د فکرل. بشکه همغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه پوي دی. ثم بدالهم من بعد ما راول آیات ليسجننه حتى حين. بیا دا وی په خیال کې راغله چې د یوې مودې لپاره د قید کی حالکه هغه ښکارا نه خلیدلې وي. ټول ته د یوسف علی السلام د صداقت پته و. دا غوی د پاک دامنه نه خبر وو خو بیا هم هغه تاسو له سزا درکړه. نو بعضی اوقات په دنیا کې هم داسې کیږي تاسو پراسته باندې یې تاسو قصور نه وي تاسو غلطي نه وي خو سزا بیا هم تاسو ته ملاويږي.
د بل په نظر کې هم تاسو قصوروار یې. د کورونو په ژوند کې هم کله کله داسې کیږي لکه چې په یو خاندان کې په یو ښځې د هغې خاوند یو ناروا الزام لګوي یا څه بل څه مسله. داسې ډیر ځل کیږي چې تاسو غلطي نه وي، تاسو قصور نه وي، خو سزا تاسو تیروي. داسې وخت تاسو بیا تنګیږئ یا هغه وخت تاسو سوچ کوئ چې ما سره دا ولې کیږي، یا نعوذ بالله تاسو چې پریشان شئ د الله تعالی نه ناراضه شئ. نو داسې موقع باندې هم صبر، چې شپه ده خاموشي ده، رڼا به راځي او هر څه به ټیک شي. بل چې الله تعالی خو حق ګوري، هغه نه خو هیڅ پټ نه دي، خو مونږ صبر نه کوو او بعضې وخت غلطه طریقې اختیار کوو چې په څه باندې زمونږ پوزیشن نور خراب شي او د مسلې حل نه ملاويږي. کچېرې تاسو د دې کیسې سره سره یوسف علی السلام کردار په ذهن کې راولي نو هغه کې ډیر لوی سبق دی. نو د الله تعالی د محبوب او پسندیده بندگانو کردار څنګه وي چې انتهایی مشکل ترین موقعو باندې هم بد اخلاقی نه ښکاره کوي، چا سره بد سلوکی نه کوي، انتهایی باوقار انداز. ودخل معه السجن فتيان، قیدخانې ته د سره دوه نور غلامان هم ورداخل شو. یو ورځ په هغوی کې یو دته وویل ما په خوب کې لیدلې دي چې زه شراب نه شوړم، ما لیدلې دي چې زما په سر باندې ډوډۍ پرتې دي او مارغان خوري. دوه وویل مونږ ته د دې تعبیرونه وخایا، مونږ ته یو نیک سړی ښکاري. اوس هغوی خو هیڅ نه دي کړی، صرف د خپل اخلاق او کردار د وجې پیژندل شي چې نیک سړی دی. یعنی نیکی داسې شی نه دی چې د هغې دپاره به ته غټ غټې دعوې کوې چې ګورئ زه څومره نیک یم، وګوره زه څومره ښه یم. نیکي خو هغه ده چې هغه پخپله حل وي چې نور خلک تا وپېژني چې ته یو ښه انسان یې. یوسف ورته وویل دلته چې کوم خوراک تاسو ته ملاویږي د هغې د راتلو نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیرونه وښیم. څومره حکمت سره خبره کوي. دا علم په هغه علمونو کې یو علم دی کوم چې زما رب ماته راکړی دی. هیڅ تکبر نه کوي، وایي چې دا الله تعالی ماله راکړی دی، د الله تعالی تعارف کوي. اوس بل د خپل مطلب دپاره راغلی دی او تاسو په جواب کې څه بله صله نه غواړئ. ستاسو ټول مقصد څه دی چې په دې بهانه زه د خلکو تعارف خدای پاک سره وکړم. واقع دا ده چې ما د هغه خلکو طریقه پرېښودلې ده چې په الله ایمان نه وروړي او د آخرت نه انکار کوي او د خپل پلار نیکه د ابراهیم علیه السلام، د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام طریقه مې اختیار کړې ده. زمونږ دا کار نه دی چې د الله سره څوک شریک کو. په حقیقت کې دا په مونږ باندې او په ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه د خپل ځان نه سوا مونږ د بل چا بندګان کړي نه یو. خو اکثر خلک شکر نه وباسي، یعنی د نعمت توحید باندې هم در اصل شکر کول پکار وي. اې د جیل مرګرو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې ډیر متفرق خدایان خدي او که هغه یو الله چې په ټولو باندې غالب دی، تاسو چې هغه پریږدئ او د بل چا بندګي کوئ نو هغه خو بس تشو څو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلار نیکونو ورله ایښي دي. الله د هغوی دپاره څه سند نه دی نازل کړی. د حکم کولو اختیار د الله نه سوا د بل چا دپاره نشته. دا حکم دی چې بې د هغه نه د بل چا بندګي مه کوئ. دا خالصه د ژوند سیده طریقه ده، همدا صحیح دین دی، همدا درست دین دی. خو اکثر خلک پوهیږي نه او اکثر خلک نوی خبر چې صحیح دین څه دی، الله تعبدو الا ایاه. اې د جیل مرګرو ستاسو د خوبونو تعبیر دا دی. اوس وګورئ څومره مختصره خبره کوي. د الله تعالی تعارف یې وکړو او فورا یې هغوی ته تعبیر وښیلو. مونږ څه کوو چې یو خبره کوو نو 1 غنټه پې ولګو او بیا هم سهل یا نتیجه راونهځي. لوی لوی تقریرونه کوو او بیا هم بل په مطلب نشو پوهولی چې زه څه ویل غواړم. یوسف علیه السلام په 2-3 جملو کې خپله مدعا واضح کړه او معامله یې په هغوی پرېښوده، د هغوی پسې نشو او بیا دوباره په اصلي خبرې باندې راغلو. اې د جیل مرګرو ستاسو د خوبونو تعبیر دا دی چې په تاسو کې به یو په خپل رب یعنی د مصر په بادشاه باندې شراب څکئ او پاتې شو هغه بل، نو هغه به په سولی کیږي او مارغان به د هغه سر په ټونکو ټونکو خوري. فیصله وشوه د هغه خبرې چې تاسو یې تپوس کولو، یعنی تعبیر وشو. اوس به همداسې کیږي. بیا په هغوی کې چې د چا په هکله دا خیال و چې هغه به خلاص شي نو هغه ته یوسف علیه السلام وویل چې خپل رب یعنی د مصر بادشاه ته زما ذکر وکړه، اذکرنی عند ربک. خو شیطان هغه په داسې غفلت کې واچولو چې د هغه نه خپل رب یعنی د مصر بادشاه ته د هغه ذکر کول هیر شو. فلبث فی السجن 7 سنین او یوسف علیه السلام ډیر کلونه په قیدخانه کې تیر کړل. د بدا ټکی عربی ژبه کې 3 نه 9 پورې د پاره استعمالیږي، یعنی 3 to 9، 3 کم از کم او 9 زیات نه زیات. یو ورځ بادشاه وویل ما په خوب کې لیدلې دي چې و سربای غواګانې دي چې و ټپې غواګانې اخوري او د غلې وش نه وږي دي او نور و وږي اوچ. اې درباریانو ماته د دې خوب تعبیر وخایه که تاسو د خوبونو په مطلب پوهیږئ. خلکو ورته وویل دا خو د ګډو وډو خوبونو خبرې دي او موږ د دې خوبونو په مطلب نه پوهیږو. په هغه 2 قیدیانو کې چې کم بچ شوی وو او ډیره موده پس ورته اوس خبره وریاده شوه. هغه وویل زه درته د دې تعبیر خایم. ما لږ شان په قیدخانه کې یوسف علیه السلام ته ورولېږه. هغه لاړو او یوسف علیه السلام ته وویل ای یوسف علیه السلام، ای رښتینیه یوسف ایها الصدیق، ماته د دې خوب مطلب وخایه چې و سربای غواګانې دي چې و ټپې غواګانې اخوري او وش نه وږي دي او و اوچ. شاید چې زه هغه خلکو ته واپس لاړ شم او شاید چې هغوی پوه شي. یوسف علیه السلام وویل تاسو به 2 کاله پرله پسې کرونده کوئ. په دې دوران کې چې کم فصلونه تاسو اورئ نو د هغې نه بس لږه حصه کومه چې تاسو خورئ را بهر کړئ او باقي په خپلو وږو کې پرېږدئ. څومره بهترینه طریقه د غنمو د محفوظ کولو، ولې چې یو ځل د هغې چونی وشي نو بیا پکې وینه ولګي او چې تر کومې پورې اصلي خوشې کې وي نو محفوظه وي. بیا به 2 کاله ډیر سخت راشي
پاغه کې به هغه ټوله غلا او خړل شي کوم چې د هغه وخت لپاره تاسو جمع کړی و کس پاتې شي نو بس هغه پاتې شي کوم چې تاسو محفوظ ساتلې دي د دین وروسته به بیا یو کال داسې راشي چې پاغه کې به د باران په ذریعہ د خلکو فریاد اوریدي شي او هغه به رسونه نه چوړي دینه پته لګي چې خوبونه هم رښتیاوي او رښتیا خوب ضروری نه ده چې هم نیک کس وګوري یو کافر بادشاہ هم رښتیا خوبونه کوي شي چې کوم بادشاہ دا خوب لیدل وو هغه مسلمان نه وو خو خوب دا رښتیا وو بادشاہ ویل د مال راولي هغه په خبره پوه شو چې عمده تعبیر ښکاری خو چې کله د بادشاہ استاد یوسف علی السلام لورغه یوسف علی السلام ورته ویل خپل رب یعنی بادشاہ له واپس لاړ شه او داغه نه تاسو کا چې د هغه خزو څه حال دی کوم چې خپل لاسونه پرې کړی وو او یو څه پورې هم په حال کې دي زما رب خدای د مکارانه خبر دی نو بادشاہ داغه خزو نه تاسو کړو ما خط بكن اذ راوتنا یوسف عن نفسه په هغه وخت کې تاسو ته څه معلوم شوی وو کله چې تاسو د یوسف د عاشق کولو کوشش کړی وو اوس تاسو په خپل سوچو کوي چې څومره لوی ازمایښت وو چې مخکې خو یو خزه ورپسې و اوس دا ټوله ورپسې شوی وي دین هم اندازه ولګوي چې د دې قوم اخلاقی حالت څه وو یعنی د هغه قوم دلچسپي مزاج او شوق څه وو ټول په جمع ویل حاشا لله مونږ خو پاغه کې هیڅ بدی نه د مونتله د عزیز خزه ویل اوس خو حق اخکار شوی دی هغه زوم چې ځان ته مې دغه د تیرستلو کوشش کړی وو بهشکه هغه بالکل رښتینی دی یوسف ویل د دې نه زما غرض دا وو چې عزیز ته دا معلومه شي چې ما په شیشه دغه خیانت نه وکړي څومره احسان منلو والا وو احسان فراموش نه وو کم کس چې په هغه باندې احسان وکړو هغه مطمئن کول وغوښتو چې ما دغه په کور کې خیانت نه کړي او دا چې څوک خیانت کوي دا وی مکرونه یعنی فریبونه الله نه کامیابی ان الله لا يهدي كيد الخائنين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته